د شپې نیمه برخه تېره شوې وه چې مسنجر کې یې سلام وکړ. وعلیکم سلام مې ځواب ورکړ او بې پوښتنې ورسره ملګری شوم. خو دا ملګرتیا د مینې تر پولې نه وه چې معشوقه یې وګڼم او د خپل تیاره ژوند بله ډیوه یې کړم. د یو ملګري په توګه مې هر ډول مرسته ورسره کوله. پوره یو کال تېر شو او د کال تر پایه د ټول ژوند له خوالو او ناخوالو خبر شوم. د مور او پلار د مینې نشتون احساسولو لپاره مې هره خبره هره غوښتنه پوره کړه، په دې خاطر چې دا خوشحاله واوسي. زړه له ژونده تور و، ناهیلۍ په مخه کړې وه، یوازې د خپلې بېوسۍ او تنهایۍ په زنګانه یې سر ایښی و. زه نه پوهېدم چې زما زړه خوږې او انساني اړیکې به یوه ورځ په رښتینې مینه بدلېږي. خو همداسې وشول. د مینې لاس مې ورکړ او راته یې وویل ژوند د ستر ذات لویه پرزوینه ده، خو زه له تا پرته ژوند نشم کولی. حتی تر دې چې ساه اخیستل هم راته کفر ښکاري. نو د خدای دا ټولې مینې او پیرزوینې په خاطر مې د خپل ژوند یوه برخه وګڼه او نور مې له دې بېوسۍ وژغوره. نه مې غوښتل، خو بیا هم انساني اړیکو مجبور کړم چې مثبت ځواب ورکړم، تر څو د یو انسان هیلې میراتې نشي، ارمانونه یې قتل نشي او د یوازیتوب احساس ونه کړي. وایي چې مینه له عاطفې رازیږي، پیدا کېږي او خپلیږي. هو همداسې ده. هغه مې خپله شوه، د ژوند ډیوه مې وګرځېده، هر ضرورت او غوښتنه مې ور پوره کوله. خو دا یې عادت و چې ځان به یې کم نه ګاڼه، په ځان مین کړم. خو د مینې په قدر پوهه نه شو، یوازې تمثیل کوو چې مینه را سره لري او په دې به یې د خپلې بېوسۍ تشه ډکوله. یوه خبر مې هم په ځمکې لوېدو ته نه پرېښوده، د دې په خاطر چې ډېرې ناخوالې پرې تېرې شوې وې او خدای مه کړه هسې نه چې ځان وبایلي. یوه ورځ یې راته وویل کورنۍ دې په مرکه راولېږه. مرکچیان مې ډېر دي، هسې نه له لاسه مې ورکړي. خو زه د مسافرۍ په تورتم کې اوسېدم، پردی وطن و، سرپناه مې نه وه، قبولي مې نه وه اخیستې او حتی تر دې چې د ډوډۍ پیدا کولو پیسې مې هم نه شوی پیدا کولی. ورته مې وویل لږ وخت راکړه تر څو زه قبولي واخلم، تګلاره مې معلومه شي چې ستا د کوژدې او دلته د راوستلو جوګه شم. هغه شله وه، نه زه نور انتظار نشم کولی، که زړه دې نه وي نو ځواب راکړه او هیره مې کړه. ورته مې وویل خیر دی، لږ وخت راکړه، پرېږده چې خپلو موخو ته ورسېږم، تر څو راتلونکي کې مو د مینې او خوښۍ له حراسۍ ډک ژوند وي. هغې بیا اصرار وکړ چې مجبور یې کړم چې له کورنۍ سره خبره شریکه کړم، هغه هم په داسې حال کې چې مور مې د ناروغۍ په بستر پرته وه. خو بیا مې هم خبره ورسره شریکه کړه او د دې ناپېژندې اړیکې په یادولو ټولو پرېښودم. یوازې پاتې شوم، خو بیا مې هم په دې ننګ وکړ. څو ورځې تېرې شوې، زنګ یې نه راته او نه یې راته پیغام پرېښود. یو ماښام چې د مسافرۍ په دسترخوان له مسافرو ملګرو سره ناست وم، نو د تلیفون د زنګ غږ پورته شو. ګورم چې هماغه ده، د اوکۍ پر تڼۍ مې ګوته ور کېښودله. له سلام نه وړاندې یې په ژړغوني غږ راته وویل ارمان دې قتل شو. په ژړا شوم او ورپسې دوه درې نور چغې هم وکړې. هوش مې له لاسه ورکړ، اوښکې مې د ګریوان په ځمکه لکه ملغلرې راتوی شوې. د نورو خبرو توان مې نه درلود او په همدې ناتوانۍ مې د خبرو کولو اړیکه پرې شوه.